الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدرمند اوریدونکو د محرم الحرام د میاشتې او د عاشورا د ورځې د روژې د نیولو او د دې مبارکې میاشتې د اهمیت او فضیلت په اړه به وتاسو ته تفصیلی بیان درواورول شي. اول تر اسلام مخکې د مکې مکرمه د قریشو په نزد د عاشورا ورځ ډیره قدرمنده او محترمه ورځ وه. په همدغه ورځ به دوی پر کعبه شریفه نوی غلاف اچوي او روژه به یې نیول. د محرم الحرام میاشت د حرمت او د تعظیم میاشت ده، ځکه چې قرآن مجید کې الله تبارک وتعالى داسې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سورة التوبة شپږ دېرشم نمبر آیات مبارکه. ترجمه: حقیقت دا دی چې د میاشتو شمیر له همهغه ورځې څخه چې الله جل جلاله اسمانونه او ځمکه پیدا کړې ده، د الله جل جلاله په لیکنه کې 12 دي او له هغو څخه 4 میاشتې حرامي، یعنی د ادب او احترام لایق دي. همدا سم صحیح قانون دی، نو په دې 4 میاشتو کې پر خپل ځانونو ظلم مکوئ. نوٹ: میاشتې الله تعالی 12 مقرر کړي دي، په هغو کې 4 میاشتې الله تعالی ډېرې عزتمندې او د ادب وړ ګرځولې دي. هغه 4 میاشتې په حواله د صحیح بخاري او د صحیح مسلم په روایت د ابي هريره رضی الله تعالی عنه داسې بیان فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: کال 12 میاشتې دي چې په هغو کې 4 د حرمت والا میاشتې دي، 3 متصل دي: اول ذوالقعده، دوهمه ذوالحجه، درېمه محرم الحرام او بل رجب المرجب. بخاری شریف اول جلد 204 صفحه او مسلم دوهم جلد 80 صفحه. د عاشورا د ورځې روژه، د عاشورا د ورځې روژه یو افضل ترین او بهترین عمل دی په دلیل د حدیث شریف د ابي هريره رضی الله تعالی عنه. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمایل چې د الله رسول صلى الله عليه وسلم واي: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. تر ټولو بهترین روژه د روژې د میاشتې وروسته هغه دغه محرم د میاشتې روژه ده، او تر ټولو بهترین منځ تر فرض المنځ وروسته هغه لمونځ دی چې په شپه کې وکړل شي. رواه مسلم دوهم جلد 28 رقم. دوهم حدیث شریف حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما مبارک فرمایی: قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. صحيح البخاري دوهم جلد أو رقم 9. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مدینه منورې ته تشریف راوړی، يهودي ولیدل چې د عاشورا د محرم الحرام د 10 ورځې روژه دی نیولې وه.
د الله رسول ول دا چې شه دی ورته ول دا هغه ورځ چې ډیره نیک ورځ ده په دې ورځ کې بني اسرائیل ته د دوی د دشمنانو څخه د دوی د دشمنه څخه الله تبارک وتعالى نجات ورکړي چې هغه فرعون. نبی صلی الله علیه وسلم د دې ورځې روزه ونیول او دا یې وفرمایل فانا احق بموسى منکم، زه تر تاسو حقدار په موسی علیه السلام سره یم. خپل روزه ونیول او صحابه کرام د دې ورځې په روزه نیولو سره امر کړل. د دغه ورځې روزه لپاره د نعمت د شکرې او د نعمت د شکر د اداینې په توګه حضرت موسی علیه السلام هم د دې ورځې روزه نیولې ده. بني اسرائیل د خپل نبی د موسی علیه السلام اتباع کول. نبی صلی الله علیه وسلم تر تاسو ډیر حقدار یم چې د خپل ورور حضرت موسی علیه السلام چې الله ودل راو د قوم لره د فرعون د دشمنی څخه نجات ورلره ورکي. نو زب هم د دې ورځې روزه نیسم او صحابه کرام روزه نیولو سره امر کړل. صحیح البخاري دوهم جلد. د لسم محرم سره د نهم محرم روزه حضرت عبد الله بن عباس فرمایي حين صام رسول الله صلی الله علیه وسلم يوم عاشوراء، کله چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د لسمې ورځې د محرم الحرام د دې مبارکې میاشتې روزه ونیول او صحابه کرام په روزه نیولو سره امر کړ. قالوا یا رسول الله، صحابه ورته ای د الله رسوله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى، دا خو هغه ورځ چې يهود او نصارا د دې ورځې تعظیم کوي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل واذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح مسلم وسونوي دوهم جلد. ولدا خو هغه ورځ چې يهود او نصارا د دې ورځې تعظیم کوي. د الله رسول ول فراتلونکي کال کې ان شاء الله تعالی موږ به د نهمې ورځې روزه هم نیسو. حال دا چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې ورځ راتله فراتلونکي کال کې د الله رسول وفات شوی. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت عبد الله بن عباس فرمایل چې د الله رسول فرمایل صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما او بعده يوما. صحيح ابن خزيمه دريم جلد رقم الحديث 2015. تاسو د عاشورا د ورځې روزه ونیسئ، د يهودو مخالفت وکئ، یا ورځ تر عاشورا د مخه هم روزه ورسره ونیسئ، یا یو ورځ وروسته تاسو روزه ورسئ. نهم لسم یا لسم او یو لسم. خلاصه دا سوه د عاشورا د ورځې روزه نیول سنت مؤمنانو مسلمانانو، او د يهودو په مخالفت کې د نهمې ورځې د محرم روزه نیول هم سنت طریقه ده. د عاشورا د ورځې د روزې د نیولو فضیلت عن ابي قتاده رضي الله عنه، حضرت ابي قتاده رضي الله تعالى عنه فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبل. زفر الله باندې دا ګمان کوم چې الله د دې روزې د نیولو په برکت سره د تیر سوي یو کال ګناهونه ورشوي. ابن ماجه 115 صفحه او مسلم شریف جلد اول صفحه 318. نو مؤمنانو مسلمانانو چونکې د دې ورځې ډیر اهمیت سا او دا ډیره مبارکه ورځ ده چې دا د محرم الحرام لسمه ورځ ده، نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د نهمې او د لسمې ورځې دغه دوې روژې ونیسو. د عاشورا د ورځې تاریخي اهمیت په لنډه توګه تاسو ته 15 شان در وړاندې کومه، ستاسو پرته توجه غواړو. په همدغه ورځ د آدم علیه السلام توبه قبول شوه. دوهم په همدغه ورځ حضرت ادریس علی نبینا علیه السلام آسمان ته پورته کړل شو. دریم په همدغه ورځ د حضرت نوح علیه السلام کشتۍ پر جبل جودي باندې قرار ونیو. څلورم په همدغه ورځ حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل الله جوړ شو او اور ور باندې ګل گلزار شو.
پنځم په همدغه ورځ حضرت یوسف علیه السلام د قیدخانې څخه آزاد شو او د مصر حکمران شو. شپږم په همدغه ورځ د حضرت یوسف علیه السلام د خپل پلار یعقوب علیه السلام سره د ډیر وخت وروسته ملاقات وشو. اوم په همدغه ورځ حضرت موسی علیه السلام او د قوم د فرعون د ظلم څخه نجات پیدا کړي. اتم په همدغه ورځ پر موسی علیه السلام تورات نازل شو. نهم په همدغه ورځ حضرت ایوب علیه السلام ته د سخت ناجوړي څخه شفا ورکړل شو. لسم په همدغه ورځ حضرت یونس علیه السلام د ماهی د نس څخه تر 40 ورځې وروسته راوېستل شو. یولسم په همدغه ورځ پر دنیا اول باران د رحمت وسو. دولسم په همدغه ورځ د يهودو د شر څخه حضرت عیسی علیه السلام اسمان ته پورته کړل شو. دیارلسم په همدغه ورځ د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نکاح د نبی علیه السلام مبارک سره وسول. ورلسم په همدغه ورځ کوفی فریبکارانو د مبارک علیه السلام مبارک المسی د کربلا په میدان کې په شهادت ورساوي. پنځلسم او په همدغه ورځ به قیامت راځي. حواله نزهة المجالس اول جلد 323 صفحه او 323 صفحه. معارف القرآن یولسمه سپاره آیات نمبر 98. معارف الحديث سلرم جلد یوسلو التشبیهتمه صفحه. مؤمنان و مسلمانانو کوم ورځ ته چې الله تبارک وتعالى امتیاز ورکړي دي دا د الله جل جلاله انعام دی پر خپل عباد باندې. د دې ورځې د امتیازونو څخه او د دې ورځې د انعامونو څخه موږ او تاسو باید ځانونه غافل ونه ساتو او په دې مبارک ورځو کې باید موږ او تاسو د الله تبارک وتعالى هر راز عبادت وکړو. د الله تبارک وتعالى د پاره په دې ورځو کې روزه ونیسو. روزه نیول افضل ترین عبادت دی تر فرض عباداتو تر واجب او تر سنن عباداتو ورسته. الله تبارک وتعالى دی موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د دې ورځې احترام وکړو. اخر دعوانا